بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. محترمو علاقمندانو، الله دې وکړي ستاسو ټول روغ او جوړ یاست. دا د نن یو ځل بیا انشاءالله د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. ما سره دلته تقریبا 11 خوبونه دي. 11 خوبونه دي دا انشاءالله تعبیروو. موږ سره اخره پورې پاتې شئ. که تاسو هم خوب لیدلی وي نو واتساپ نمبر مې همدې چینل کې شته، تاسو خپل خوب ماته لیږلی شئ. وای کټ وي موبایل کې خپل مخ ګورمه، سترګې او مخ مې وای بدرنګ وي. کور ته روان شم، کور کې صدقه کړې وي، غواړم اودس وکړم، تشناب کې بیا یو بله څوک زموږ د زنانې هغه وایي تشناب کې زه ورته منتظر یم. نو د آخري خوب څه ده؟ د آخري ځای بیا اکثرا شیطان په دې مداخله کوي. د آخري حصه د خوب څه وي هغه بیا اکثرا تعبیر کېږي نه. نو ستا خوب کې څه تا کتلی داسې مخ ګورې په آینه کې او په دې کې بیا ستا سترګې او مخ دې بد معلومیږي تا ته، بدرنګ وي تا ته. نو موبایل کې کتل هغه شیشې په حساب باندې ستا کتلی د کمرې په حساب باندې نو شیشه باندې به تعبیر کړو. شیشه څه ده؟ دا په خوب کې دوست ملګري باندې تعبیر کېږي. مخلص دوست د انسان، حدیث شریف کې راځي چې مسلمان د بل مسلمان لپاره شیشه ده، آینه ده. عیبونه موږ ته ښکاره کوي او ورور سره موږ ته نصیحت کوي. نو ستا کوم ملګری ده، مخلص ملګری ده، هغه تا ته څه نصیحتونه کړي دي، هغه نصیحتونو کې تا فکر کړی چې تا کې لږ مشکلات شته او هغه متوجه کړې، نو په هغه باندې عمل وکړه، ستا په ګټه ده. هغه درته صحیح خبرې کړي دي. په دې خوب کې د آینې نه مراد، د شیشې نه مراد، د موبایل د شیشې نه مراد ستا خپل مخ پکې ګورې، دې نه مراد د دوست دی، د ملګری دی، د مخلص ملګری دی. او بیا به د بدرنګوالی چې ستا په مخ کې ده او ستا په سترګو کې ده. مخ نه مراد آبرو عزت، یعنې داسې کارونو کې که ته مصروف وې، داسې ځایونو کې یا داسې کار کې چې هغه کې ستا آبرو عزت ته خطره وي، نو کوم دوست دی مشوره درکړی هغه کار نه ځان وساته. آینده یې ښه نه وي، عزت و آبرو پکې سره یې خرابېږي. بیا یا مثلا د سترګو حفاظت ستا نه کېږي، داسې کار وي، داسې ځای وي چې هلته ته د سترګو حفاظت نشي کولی، هلته لږ ګناهونه او عیاشي فحاشي زیات وي. نو که کوم دوست دی دا مشوره درکړې وي چې دا کار مه کوه، دا کار ښه نه ده او ته متوجه شوې، خو په دې کې ته دودلی یې چې دا کار پرېږدې که نه، په دې خوب کې تا ته دا ښودل شوی چې دا درته انشاءالله په خیر ده. او کور ته روان شي، بیا وایي ته وایي که کور کې صدقه کړې وي نو دې نه مراد ستا کور والا ده چې هغوی تا ته مور پلار او دا ورونه هر څوک وي هغوی تا ته دعاګانې کوي. د هغوی د دعاګانو په سبب باندې خیر چې هغو ته ته رسوې، د هغه خیر په سبب باندې هغه هم د دې باعث کېږي د خپل کورنۍ نوم ساتلو لپاره باید ته داسې کار ونه کړې چې هغه کې تا ته تاوان رسېږي، آبرو عزت ته دی، کورنۍ نوم ته دی، کورنۍ نوم نشان ته دی. او ته چې بیا غواړې اودس وکړې نو دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. معنا داسې ته غواړې چې صفایي او پاکي د ځان ته هم غواړې چې د ګناهونو نه بچ شې، نو دا نیک ملګري چې کوم مشوره درکړې په دې کې دې خیر ده انشاءالله. او د آخري څه خوب دی تعبیر کېږي نه، والله تعالی اعلم. بل دویم خوب ده، وفات شوي پلار مې له ویښتانو نیولی یم. راته یو ښځه ده هغه ویلې وفات شوي پلار مې هغه په د ویښتانو نه یې نیولی یم، په قهر یې ترېنه منډه کړمه، بیا راپسې منډه کړي، بیا مې له ویښتانو ونیسي. نو دا د ویښتانو نیول کله کېږي؟ لکه د موسی علیه السلام په واقعه کې راځي چې هغه چې کله راغی نو د ورور یې غفلت، د خپل ورور هارون علیه السلام غفلت یې ولیده، نو بیا دغه د ویښتو د سر نه یې ونیو، د ویښتو نه یې د سر نه یې ونیو او د ګیرې نه یې ونیو. دا هغه وخت کې چې انسان ډېر زیات غصه راشي چې یو کس په خپل مسؤلیت کې کوتاهي کړې وي. نو تا هم په خپل مسؤلیت کې تا کوتاهي کړې ده، د اولادونو په تربیه کې یا د کورنۍ په اجتماع کې، د کورنۍ سره په رابطه کې، نو تا نه څه کوم غفلت شوی ده په هغه وجه باندې ستا پلار په دا باندې غصه ده. نو هغه مسایل که تا نه څه غفلت شوي وي د اولادونو په حصه کې، د کورنۍ په حصه کې، نو هغه شیانو کې لږ پام ساته چې هغه د دوی په تربیه کې، د دوی په هغه بازخواست او د دوی په سرپرستي کې تا نه باید سستي ونه شي، ځکه دا ګناه لري او دا ته تاوان کوي. او مور پلار دی روح نارام ده، پلار دی چې وفات شوی دغه روح نارام ده، والله تعالی اعلم. پخواني قبرونه وایي دا ړنګ شوي وي په خوب کې، وایي دا وګورمه ولاړ شمه دا خوبونه څو رقم باندې وایي ما کتلی ده. بل خوب هم ده ستا وایي چې په قبرونو روپۍ ایښې وي، ما راواخیستې کله کله داسې چاکلیټ پرې ایښې وي او دا څو ځلې مې دا حالات کتلی ده. نو دا خوبونه څوک ګوري قبرونه او یا د ډار په شکل باندې ته وایي چې بعضې وخت پکې چاکلیټ وي، بعضې وخت پیسې وي، نو دا سخت حالات ده. دا سخت حالات په انسان باندې څه راځي، نو دا چاکلیټ او پیسو نه مراد ته دې نه یو شی یادوې، تا ته بیا خیر رسېږي. نو سخت حالات په انسان باندې راځي او تا باندې چې کله راځي نو تا باندې لږ بد اثر کوي، سخت در باندې تمامېږي. نو ځکه تا دا خوبونه کتلي دي چې ته ډار شوی هم او تا باندې ډېر سخت تېر شوی ده په دې خوب کې.
نو په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه پیسې او د شاکلې څه په دې قبرونو کې ایښي وي، بعضو خوبونو کې ته وایې چې داسې وي، نو هغه په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ته که سختي راځي نو الله تعالی همدومره به یې تا ته څه نعمتونه او څه اسانیانې او څه خوبیانې او څه هغه خیر کارونه هم بیا درته رسوي. نو ته خفه کېږه ما په دې باندې، سخت حالات برداشت کړه، سختي کې انسان څه لوی شي دا د انسان په خیر وي. نو دغه باندې تعبیر کېږي چې ته لږ مشکلاتو سره مخکې کېږي خپل ژوند کې. والله تعالی اعلم. بل خوب دی دا وایي خوب کې هدیرې نه راوځم، یو کور کې ښایسته کوټه وي، وفات شوي مور او پلار مې پکې وي، پلار مې په کټ کې ویده وي، مور مې فرش صفا کوي، خبره مې ورسره وکړې خو ذهن ته مې نه راځي، ذهن ته مې وتلی دی کمې خبرې ما ورسره کړي دي. نو دا د مړي په باره کې چې مړي په خوب کې وکتلی شي په کوم حالت کې، هغه حالتونه ټول ما بیان کړي دي په یو بله ویډیو کې چې هلته د مړي خوبونه چې دي دا په څه وخت کې ښه تعبیر لري، څه وخت کې بد تعبیر لري، خراب تعبیر لري. نو هغه ویډیو وګوره، په هغه کې انشاءالله دا سوال دې حل کېږي. نو دا مړي په خوب کې څه کله وکتل شي ښه حالت کې، هغوی شکایت نه لري، ښه جامې لباس یې صحیح وي، تکلیف نه وي، نو دا ښه تعبیر لري، معنا د هغوی حالت باندې تعبیر کېږي، هغوی ښه ده. او په دې خوب کې ته وایې چې پلار مې ویده ده، معنا دغه راحت ده. او مور دې کوټه جارو کوي، صفا کوي، نو د دې معنا دا ده چې مور دې کېدای شي دعاګانو ته زیات ضرورت لري او هغه حق هم زیات ده په تا باندې. نو مور ته ډېر زیات دعاګانې کوه او څومره چې خیر لاسې کېږي د مور خپلوانو سره رابطه ساته او هغو سره ښه وکړه او خیر ورته ورسوه، دعاګانې همیشه ورته کوه چې هغه ارام سي. والله تعالی اعلم. او بل خوب دا وایي د رشتې لپاره استخاره کوو، غواړو چې خوبونه وګورو، وایي خوبونه نه ګورو یا ګډوډ خوبونه ګورو. نو ما د دې باره کې ډېر زیات وضاحتونه کړي دي په ډېرو ویډیوګانو کې، د یوټیوب چینل کې مې شته. چې استخاره په خوب کې، استخاره کې خوب لیدل شرط نه ده. که ته استخاره کوې د استخارې نه بعد حرکت پکار ده، تصمیم نیول پکار دي. استخاره دې ته وایي چې ته الله ته وایي چې یا له دغه کار ما انتخاب کړه، که دغه کار مې په خیر وي نو زه روانېږم، که مې په خیر وي راته یې وي، که روانې که او که مې په خیر نه وي راویې ګرځوه راته. نو ته روانېږې، استخارې نه بعد سیده روانېږي، د ورځې د شپې استخاره کوي خو بیا په سبا یې که د شپې دې وکړو په سبا روانېږي، خوبونو ته بیا انتظار نه کوي. زموږ خلکو کې دا نافهمي ده چې هغوی داسې فکر کوي چې استخاره د خوب لیدلو لپاره کېږي. خوب پکې یو حالت داسې کېدی شي یو خوب وګورې، خو دا ضرور نه ده، شرط پکې نه ده. او اکثر د استخارې نه وروسته خوبونه تعبیر هم نه لري، هغه وسواسي وي، هغه نفسي وي، سوچونه وي، نو هغه بیا تعبیر کېږي هم نه. نو ته دغه ویډیوګانې شته د زما چینل کې، دې باره کې ښه وضاحتونه شته، وګوره. نو استخاره دې لپاره نه کېږي چې خوب وګورې، استخاره دې لپاره کېږي چې ته الله ته اختیار ورکوې چې دغه کار ته زه ورځم، که مې په خیر وي بس تقدیر راته وکړه ولیکه، او که په خیر نه وي ویې ګرځوه. د دې څه فایده ده بیا چې ته یو کار ته بیا ورځې، ته به وایې چې د دې څه فایده نه چې یو کار ته زه ورځم او بیا استخاره وکړم، خو هسې هم خو ورځم. نو د دې فایده دا ده چې په دې صورت کې بیا ته الله ته اختیار ورکوې، ته بیا خفه کېږې نه که دا کار وشو، که دا کار وم نه شو خفه کېږې نه، که وم شو خفه کېږې نه، او که وشو یا وم نه شو په دواړو صورتونو ته راضي کېږې، ځکه تا اختیار الله ته ورکړی و چې که دا په خیر وي راته یې وکړه، که په خیر نه وي معنی چپ که ویې ګرځوه رانه، بل کار ماته خیر هغه ماته وکړه. نو په دې دواړو صورتونو کې بیا سړی پښیمانه کېږي نه. د استخارې دا فایده ده، استخارې دا فایده نه ده چې ته ویده شي بیا خوبونه وګورې، تر هغو پورې استخارې کوه چې خوبونه وګورې. دا بعضې خلک دي په کلونو کلونو استخاره کوي او نتیجه نه راخلي. نو خوب په استخاره کې شرط نه ده. بل خوب دا وایي د شپې عبادت مې وکړ، ویده شوم، غوښه مې وایي په خلطو کې ولیدل چې وي او غواړم تقسیم یې کړم، څوک وایي نه وي، هېڅوک نه وي چې دا ورته ورکړمه. نو دا ګوره دا څومره ښه خوب ده. دې خوب تعبیر دا ده چې ته د نیکو کارونو اراده لرې، ته د نیکي اراده لرې، ته د ښه کولو اراده لرې، خو عملي کوې نه. لکه په خوب کې څه خلطې هلته ایښي دي خو څوک نشي ورته ورکړي، معنا دا چې ته روابطو کې سست یې، که روابطو کې ته سست نه وې نو خلک به دې راټول کړي وو که نه، ته خلک نشي راټولولی. یعنې خلکو سره اجتماع او خلکو سره رفت آمد دا کم کوې چې په دې کې تا ته ډېر کیدای شي د خیر رسولو مواقع پیدا شي. ته جذبې لرې د خیر، عبادتونه کوې، دعاګانې کوې، خو عملي خلکو سره بیا بېحوصله یې، عملي خلکو سره عمل نه کوې، عملي خلکو سره بیا ژوند کې همکاري کم کوې، ځکه هلته تا حوصله نشي کولی، یا چا سره کینه لرې یا چا سره مشکل لرې، در باندې سخت تمامېږي، نفس باندې دی. نو دا صحیح طریقه نه ده. که ته غواړې خلکو ته خیر ورسوي نو خلکو سره ښه وکړه، خلکو په منځ کې اوسېږه. حدیث شریف کې راځي چې ښه انسان، ښه مسلمان وایي هغه کس ده چې هغه د خلکو په منځ کې اوسېږي او هغوی ته خیر رسوي او د خلکو په تکلیفونو باندې صبر کوي. او دا وایي خیر پکې نشته هغه مسلمان کې چې هغه خلکو سره منځ کې نه اوسېږي او د هغوی په تکلیفونو باندې بیا حوصله هم نه کوي. نو دا ضعیفه درجه ده. نبي صلی الله علیه وسلم د خلکو په منځ کې اوسېدی، په مکه کې مشرکینو سره په خلکو په منځ کې حجرو ته به یې ته، کورونو ته به یې ته، دعوتونه به یې کول، تکلیفونه باید تیر کړو، که غواړو چې اصلاح راشي، که غواړو چې خلکو ته خیر هم ورسېږي، مسؤلیت هم ادا شي. والله تعالی اعلم.
وایي خواښې مې عمرې ته تللی وه، بېرته چې راغی خوب کې مسجد نبوي کې وایي ولیده ناست وي اذکار کوي ذکر او عبادت. نو دا ډېر ښه خوب د الله دې ورته ښه کړي، داسې خوبونه یې زیات کتلي دي، 2-3 نور دې مې ویلې. نو دا په دوباره تګ باندې هم تعبیر کېږي چې کېدای شي دې ته الله تعالی دوباره تګ هغه زمینه هم برابرې کړي، او د قبولي د عباداتو باندې هم تعبیر کېږي، ځکه دا شیان یې ټول په یاد دي. ځکه دا شیان د عبادتونه یې ټول په یاد دي، نو معنا داسې د عبادتونه یې ښه حضور سره توجه سره کړي دي او ټول د الله تعالی په دربار کې قبول شوي دي، او الله تعالی به انشاءالله بیا درته توفیق ورکوي چې خپل کور ته یې وغواړي، مکه او مدینه ته، او د عبادت ځي انشاءالله. الله تعالی دې موږ ټول بوځي، والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي واده وي د ورور مې وایي تره لور مو ورته کړې وي او نور دغه دومره خوب یې لیکلی ده. نو دا خو پوره خوب نه ده. خوب کې څه کله ساز و سرود وي په واده کې، هغه جدا تعبیر لري، چې ساز سرود نه وي هغه جدا تعبیر لري. واده د نور څه په دې جریان کې څه کوم شیان ته ګوري، هر یو جدا تعبیر لري. نو دې په باره کې ویډیو زما شته همدې چینل کې، د واده کول په خوب کې څه وخت تعبیر لري، څه وخت بد تعبیر لري، د دې لپاره ویډیوګانې شته، انشاءالله ویډیوګانې وګوره، دا سوال به دې حل شي، ځکه خوب دې پوره نه ده. بل خوب دا وایي طوفان او دوړې وي او خلک وایي وارخطا وي، یو مارکیټ وي، یو مارکیټ وي، خلک وارخطا وي، وایي زه دروازې څخه ودرېږم او خلکو ته زه تسلي ورکوم چې دا انشاءالله دا حالت ختمیږي، مشکلات حل کېږي، حالت صحیح کېږي. وایي دا دوړې ټول ډک شي او طوفان وي، وایي په دې وخت کې بیا خلک ټول تښتي پټېږي، وایي باران شروع شي او نرمه هوا شي او ښه روښانه شي هوا، او خلکو ته وایم چې راوځئ، څوک نه راوځي، وایي بیا حالت ډېر ښه کېږي. نو دا ستا هغه یقین ښیي، ستا هغه ښه توکل ښیي په الله تعالی باندې، او د خلکو تشویشونه ښیي، د خلکو ضعف د ایمان ښیي. نو په کار ده چې ته خلکو ته ډېر زیات تسلي ورکړې او د خلکو په منځ کې واوسېږې او همدغسې یقین په الله باندې ولرې چې هر سختي نه وروسته اساني راځي، والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي خوبونو تعبیر واورئ او مطمئن شئ. چې کله مطمئن شئ بیا ما ته یو کمنټ وکړئ دندې ویډیو لاندې، ووایئ چې به زه مطمئن شوم د خپل خوب د تعبیر نه، تا څوک نه پېژني. او یو ګیله هم تاسو نه لرم چې تاسو د ویډیوګانې لایک کوئ نه، ویډیوګانې په آخره پورې ګورم نه، لایک کوئ نه، نو دا تاسو ما سره همکاري نه کوئ. نو ستاسو همکاري نه کوئ نو کیدای شي بیا ما کې هم سستي راشي، ستاسو خوبونه او هغه بیا پاتې شي ډېره ورځې. نو که غواړئ چې خوبونه په وخت تعبیر شي، ښه تعبیر شي، نو تاسو ما سره همکاري وکړئ، ویډیوګانې لایک کړئ. ستاسو یو لایک سره دا یوټیوب دا ویډیو 100 کسانو ته مخکې کوي. نو په دوی کې یو کس هم خوب تعبیر شو، دغه د یو خیر ورسېد، سوال حل شو، نو انشاءالله تاسو ته به په دې کې اجر وي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.